ها بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو وګورئ چې FBX فایل په موبایل کې څنګه کولاوي. FBX اپ ولا ډاونلوډ کړئ، هغه کې بیا اوپن کوئ. اوس مخکې مونږ زو کوانټیټي سروې د پاره یو څو سيزونه دي چې هغه کې راچوتاو، ځکه چې کوانټیټي سروې باندې یو کلاس اغستل ټیک نه دی. صحیح ده. دلته بزرا شمدای سری کړی دی. سو کو د سکیجول ان کوانټیټي وای، سو کو د شیډول ان کوانټیټي وای. صحیح ده. په دې برابر لیکو نیو شیډول یا کوانټیټي باندې په کلیک وکړو. صحیح شو. ها اوس په دلته کې مونږ راوښته د شو آل ته نخښې ده. مونږ وايي سټرکچر میکانیکل الیکټریکل پلمبینګ بدلول کو سیب د ارکیټیکچر بدلول. د ټول نه اولنې خبره مونږ د سره راوړو. مونږه په دې کې راوړو کنه دیوال نه پکې راوړو. دیوالونه یا کومګه وای نه په دې کې کومګه په دې کومه سم فوټینګ او داسې نه خو نه دی کړی کنه. نو دیوال نه بس سٹارټ اړو. صحیح ده کنه. ارکیټیکچر دی کنه. سټرکچر خو موږ نه دی کړی کنه. په وال باندې به کلیک وکم دا بس کم دلته کو تسلی کړی دی وال شیډو. صحیح شو. دا اوکے دی وای چې وال خو راغی تعالی سسه پکار دی مال سسه پکار دی مال پکار دی د دیوال لینث داغي تیکنس او داغي هایټ. خبره پوه درې خبره خدا شوي د دې ایریا لاله پکار ده. ایریا د سره لپاره پکار ده چې زول بیا په 2 کې ملټیپلیکیشن وکما چې زې په لستر کوانټیټي دا کوانټیټي نه غوړي دا صرف شیډولینګ دی. اوس چې مونږ هم کوانټیټي خو بیا په اړه کې راوځي په ایکسل کې کوانټیټي سروې ده بیا دا هم موږ ډیټا راچوتو. کته زو خیال کړي په انالیسس کې په کوانټیټي 2 کې وای 1350 خختي په یو سکوير فیټ کې لګي 100 کیوبیک فیټ کې 1350 خختي لګي یا وای چې تاسو 13.5 خختي لګي. خیال دې کنه په یو کیوبیک فیټ کې 13.5 خختي لګي. دا څنګه ته پته نو چې دلته کیوبیک فیټ راووتو چې موږ بوله بس کې زره ورکو 13.5 کې نو د خختو تعداد به معلوم شي په دې ثابت کور باندې. په یوه کې خبره او کنه او دا ډور وینډو کټینګ به موږ چې کو د دې اتوماتیکلی کوي دا وینډوګان بګیند شي. اوس کا بګی دا نه کوي نو د وینډو او د ډور هغه ایریا بروتی چې هغه موږ د دیوال په تکنس ته واړو د دې ثابت دیول نه ماینس جو هغه دیوال نه به کټي دسی بنو ولته کې په کوانټیټي کې ګور په سټیپونو باندې دی. دا سټیپ د دین لری شو دا هغه ګور مازه هغه طرف ته مزه. صحیح دا سیب ذهن جوړي. نو دلته کې وزرا شم دا ټول دلته کې چې کم فیلډز دي دا به ټول دنه ډیټا امپورټ کومه دلته وراشي ودلیدو ځکه چې ما ته پته نه لګی چې مال اساسه پکار دي کنه جو ټول مې سکړو راو ځکه زه خو نه ما زه خو زده کړم کوم کنه نو دا به زه اوکې کوم کله چې دا ما اوکې کو نو دلته کې زموږ سره ټول دا کولاو شو دلته سری کله ولنه ابزاربنس نو ابزاربنس دا خو زم پکار ناراضي ایریا پکار راضي بس کم چې پکار ناراضي باغې کلیک کوو دای سری کله ډیلیټ وز دا اسمبلی او کوډ او دا دا خالی ډیلیټ خدل دې لیکل دی وای بیس کانسترین مطلب سره دا دیوال چوت ته کم زینه ده نو دا کم ځای نه چوت ته دلته لیکلی دی د ګراوند فلور دا دیوال د ګراوند فلور نه چوت شه ده دی به پریدو بیا وای بیس اپسیټ دسه دیوال چې هغه تاسو ول اپسیټ ورکړی چې د زمکه نه دونه دنګ شنه دا بم پاتې کې خیال دی وته کنه کمنټ او کاست او کاونټ دا به درې وانه څه کما ډیلیټ کما په ډیسکرپشن کې لیکل دی وال 9 انچ تھک. صحیح لیکل 4.5 انچ تھک دا وګوره خیال دی کنه نو دا به پریدو کنه پریدو وای کومه فیملی دی یوز کړی دا تا بیسیک وال یوز کړی دی. صحیح ده کنه دا د ریویټ ارکیټیکچر زموږ دې ته به اجازه نشته. خادل دوس لیکل دی وای فیملی اینڈ ټایپ تا چې دا کوم نغه جوړ کړی دی دیوال دا غي فیملی سوا دا بیسیک فیملی و او نه انچ دیوالو دې ته ماجت نشته. فایر ریټینګ فریکشن هیټ ترانسفر دې خبرو ته به اجازه نشته. دا به خخ کولای سونه سم دا اساس جو سره تشتی دا به لرم کی نوٹ وته مونږه وراچول نه دینو دلته کې اجازه نشته. لینت را کړی دی وسه ټیک دی کنه د دیوال لینت مینوفیکچر مارکس او ماډل او فیز کریټډ د اجازه نشته د ته اجازه نشته رفنس ته اجازه نشته. دا به تاسو بیا وروسته وبېژنئ چې څه اجازه میټیریل دې کوم استعمال کړی دی. دا دیوال خو تا جوړ کړی دی خو کم میټیریل دی ور کړی دی
نو ځکه چې دا به کېږي که نه لکه وګورئ آیرن ډکټایل سره دې پکې دا میټیریل هم ورکړی دی خیال دی دا شیډولینګ دی کوانټیټي موږ له د لینت ویډت او هایټ نه پکار دی خیال دی که ته پکې دا پاتې کول غواړې پاتې که پکې ښه چې دا ترې لرګه ها دا دې ته پکې حاجت نشته ښه دلته اوس لیکلی دی ټاپ کانسټرین دلته لیکلی و که نه بیس کانسټرین او دلته څه لیکلی و ټاپ کانسټرین ستا دا دیوال د ګراوند فلور نه اپ ټو لیول 2 ګراوند وال اینډ به یې لیکلی یې ستا دیوال د ګراوند فلور نه چوت شوی و ګراوند وال اینډ ته رسېدلی و په دې خبره پوهېږي که نه نو دا خو ما او تا ته پته ده نه چې داسې ده نو دې ته پکې حاجت نشته مړه دا ته هم ډیلیټ کړه او دا ته هم ډیلیټ کړه که ضرورت یې و چې تا خبره وپېژنده ټاپ اپسیټ تا خو چېرته کې پکې اپسیټ نه دی اخیستی چې د له پاسه نه دی دا یو بیم ښکته یا دې بری نو نه دی اخیستی لرکوه اوس دلته کې څه لیکلی وال 9 انچ بیم صحیح خبره راغله دا ډسکرپشن به دې څه کړو دا به دې لرګو صحیح ده زمونږ خبره د موجود دی ټایپ یې وال 9 انچ یو د پکې مونږ بیم لیکلی و خیال دی نو دا خو به دې بله ډسکرپشن کې وال 9 انچ په خو هر څه چل چې دی وال خو خیال دی مونږ ورته دلته کې نومونه بدل کړي دي نو مونږ د ډسکرپشن دپاره ټایپ پرېښودو پوهېږې دا کوم چې خالي دي دا ترې لرګه اوس هایټ را ورسېدی انکنیکټډ هایټ راغی ټیک دی که نه هایټ صحیح دی والیوم صحیح دی او که نه والیوم زموږ خو مین څیز والیوم به کارېږي او ویټ دا خبرې صحیح دي نو دا خبرې به اوس لږ په ترتیب کې کول غواړي ما چې کومه خبره اول کړو هغه وله راله هغې ته برابر شو نو زه به دا فیلډ دلته کې راشئ دا فیلډ به ایډیټ کړم په ادر کې به څه چلو کړم فیلډ به ایډیټ کړم چې ایډیټ کړم دلته ګورئ ایریا دا بیس لاین دی نو زه اول څه یم لینت اولنۍ خبره دې څه راشي دلته کې ټاپ ته وخېژوئ ورپسې دې راشي تھکنس یا ویټ کله چې دا دواړه ضرب وخوري نو ایریا راوځي که نه ټیک شوه کله چې بیا په تھکنس کې ضرب وخوري نو والیوم راونه وځي نو والیوم به ایریا ورپسې کېږي ټیک شوه چې په خبره مونږ پوه شو بیا دا بیس اپسیټ او ټایپ دا ټایپ نه دی دی به د ټولو دی اول سر ته ویسې پوهېږي په خبره او مونږ خو به دې کړي چې په لینت او ویټ پسې بیا هایټ ورنه کړو هایټ ول ورکول به کار دي که نه لینت ویټ او هایټ که نه صحیح دی که نه خو نه دا به دقت وکړو لینت ویټ ایریا بیا هایټ او والیوم ځکه چې د دې سره بیا دا راځي صحیح ده نو که ته بیا ترتیب جوړه نو بیا دې صحیح ده دا اوکې که تاسو ورته وګورئ ښه په خبر باندې ښه ښه جي پوه شوئ چې دا یې ټایپ شو دیوال دی 9 انچې چې لینت دی دا یو دیوال دی پکې دا خو ډېر ښه دیوالونه دي یو دیوال دی پکې زه به اوس وایم چې لکه د خدای پناه دا خو د هر یو دیوال چې موږ له لینت راکړو خو ونه شوه دا د ټولو دیوالونو لینت ویټ او هایټ ولې نه راکوو نو دا داسې ټیک دی ښه پوهېږئ په خبره اوس دلته کې ایریا ورکړي د دې دیوال ایریا دا ده او د دې دیوال والیوم څه دی دا دی پوهېږئ په خبره که نه زه یم یاره په دې ریویټ ارکیټیکچر کې داسې څه چل نه کېږي چې دا موږ له ټوټل له وباسي خیال نه ځکه دا به اوس مونږ اکسل ته وړو نو مخکې به داسې صورتحال به ډېر کم دغه کېدو هغه اپشنونه به ډېر لرې پراته وو چې ډېر په وس سره به زده کېدل نه نو زه به راشم دا فیلډ بوله ایډیټ کړم څه چل به وکړم په دې کې ګوره دلته کې که فیلډ دی او بیا فلټر دی نو دا دلته فلټر دی په دې ځای کې سارټینګ اینډ ګروپینګ هغه دا دی په دې ځای کې فارمیټینګ نو دلته کې هغه دا دی صحیح ده که نه نو سارټینګ اینډ ګروپینګ ته راشه خو دلته کې د ګرانډ ټوټل ته نښه وکړه ودې کړه که نه چې ودې کړه نو تاله څه پکار دی تاله پکار دی ټوټل اونلی څه دله پکار دی چې ته کله ټوټل اونلی کې اوکې که ته راشه ته بیا به کې ټوټل نشته صحیح ده که نه ته لاړ شه دا فیلډ ور ایډیټ کوه اوس د فارمیټینګ ته راشه فارمیټینګ ته تاله څه ټوټل ګور غواړي یاره دا لینت په لاله ټوټل کې وګورئ خیال نه دی که نه شته به کې ټوټل ویټ خو څوک نه ټوټل کوي که نه نه هایټ چا ټوټل کړی دی پوهېږي په خبره که څنګه لینت یې دله ټوټل کو او هایټ او دا هر څه خو جو په خپله باندې نو زه یم یاره